الله تعالی کافي ده. د وخت یو باچا و، هغه یو هوښیار وزیر درلود، خو وزیر یو څه وخت وروسته له وزارت نه لاس واخیست او استعفا یې وکړه. باچا له خپلو وزیرانو پوښتنه وکړه هوښیار وزیر چیرته دی؟ وزیرانو ځواب ورکړ هغه له وزارت نه لاس واخیست، اوس د خدای تعالی په عبادت بوخت دی. باچا د هوښیار وزیر کور ته ورغی، له جوړ په خیر وروسته یې ترې وپوښتل ولې دې وزارت پرېښود؟ وزیر ځواب ورکړ 15 لاملونه وو چې زه یې اړ کړم له وزارت نه لاس واخلم. اول ته به ناست وي، زه به ولاړ وم، اوس د داسې خدای بندګي کوم چې په لمانځه کې هم راته د کیناستو امر کوي. دوم کله به چې تا ډوډۍ خوړه ما به یوازې درته کتل، اوس مې داسې رازق پیدا کړی چې هغه ډوډۍ نه خوري خو زه یې خورم. دریم تا به خوب کاوه، ما به دې ساتنه کوله، خو اوس مې داسې مهربانه رب پیدا کړ چې هیڅکله خوب نه کوي او زما ساتنه کوي. څلورم زه به ویرېدم که ته مړ شي نو ستا دښمنان به ما هم مړ کړي، خو اوس د داسې خدای تعالی عبادت کوم چې تل ژوندی دی او باوري یم چې دښمنان یې ما ته زیان نشي رسولی. پنځم بل له دې ویرېدم که له ما کومه ګناه یا تېروتنه وشي ښایي ومې نه بخي، خو اوس پر ما خپل رب داسې مهربانه دی که په ورځ کې څو تېروتنې او ګناهونه وکړم او بخښنه ترې وغواړم ژر مې بخي. اوس چاته اړتیا نه لرم چې د چا اطاعت او عبادت وکړم، بس زما لپاره په هر وخت او هر ځای کې خپل رب کافي دی. پاچا چې د وزیر خبرې واورېدلې نو پرته له دې چې وزیر ته څه ووایي سر یې ښکته کړ، د خپل تخت پر لور روان شو. عبرت ګرانو لیدونکو، یوازې د خدای تعالی عبادت دی چې زړونو ته ډاډ او روح ته آرام وربخي.